د طالبانو امنيه قومندان وايي نيمروز کې پيريانو یو کور ته اور اچولی. د تېرې چهارشنبې په ورځ د نيمروز ولایت د خاشرود ولسوالۍ په غرغري سيمه کې یو کور ته اور واچول شو چې پکې د کور ټول توکي وسوځېدل. خو د خاشرود ولسوالۍ لپاره د طالبانو امنيه قومندان د طالبانو یوې رسنۍ ندای بلوچ ته ویلي د دوی تر څېړنو وروسته معلومه شوه چې دغه کور ته پيريانو اور اچولی دی. نوموړي ویلي د غرغري سیمې په څلورمه ناحیه کې د سوځېدلي کور په تړاو د معلوماتو راټولولو لپاره ځایي جنګیالي استول شوي وو، خو تر اوسه معلومه شوي نه ده چې دغه کور ته به چا اور اچولی وي. د لومړنیو معلوماتو له مخې دغه کور ته به پيريانو اور ور اچولی وي.